د علي امین ګنډاپور چې دی نو وایي بل پوټیج چې دی نو هغه ښکاره شو ځکه چې علي امین ګنډاپور چې دی نو په 34 منټ او 3 بجې چې دی نو کې پی کې هاوس ته چې دی نو رسېدلی او دننه ننوتی او د هغه نه پس چې دی نو 4 بجې چې دی نو دا واپس راووتو جي دا داسې خبره کوي. او بل ته چې دی نو صوبایي وزیر پښتون یار چې دی نو دا خبره کوي که نه چې په دغه ټیم کې زه راوتی یم او دا کومه پوټیج چې دي نو وایي دا زما دي وایي ځکه چې دا بېوقوفه کوم حکومت چې دی دا نااهله کوم حکومت چې دی نو وایي دا چې دی نو دا ما نه پېژني او علي امین ګنډاپور نه پېژني جي په لږ ساعت کې څنګه علي امین ګنډاپور چې دی نو کپړې بدل کړې واپس راغی چې تقریبا 34 منټ او 3 بجې نه ننوتی نو 4 بجې څنګه واپس راغی ځکه چې هغه کوم اجلاس کاوه او اجلاس دومره زر وشو جي حالات مکمل طور باندې خراب دي ځکه چې علي امین ګنډاپور چې دی نو وایي دغه نه مخکې چې دی نو رینجر وړی دی ځکه چې دوی چې کې پی کې هاوس چې کومه دی نو دوی چې هغه ته ورغلي دي رینجر او ګیټونه هر څه یې مات کړي او د هغه نه پس چې دی نو هغه چې دی نو علي امین ګنډاپور یې بولې او دا کومه پوټیج چې تاسو ته ښکاري کومه تصویر چې تاسو ته ښکاري دا صوبایي وزیر پښتون یار وایي چې دا زما دی وایي چې دا زما پوټیج دی دا زما تصویر دی او زه چې دی نو دا د علي امین ګنډاپور نه دی جي الله دې خیر کړي علي امین ګنډاپور چې د بېغان ورک دی تقریبا 9 دي که زیاتې ګنټې وشوې ځکه چې علي امین ګنډاپور چې دی نو ورک شوی دی جي چې کوم طرف ته وړی دی او چا وړی دی جي نو هغه مبارکه چې دی نو دا نوي پوټیج راغلل خو دا د پښتون یار دی صوبایي وزیر پښتون یار چې دا په نیوز کې دا راغلل چې دا وایي زما دي که نه وایي دا چې دی نو د علي امین ګنډاپور دا نه دي دا تصاویر او دا کومه ویډیو چې دی نو دا د علي امین ګنډاپور نه ده او ویډیو چې کومه ریکارډ شوې ده دا پښتون یار وایي دا زما ده